د خوشحالۍ او د ننګ مبارز، لوی پښتون مشر او د عدم تشدد علمبردار خان عبدالغفار خان چې نړۍ یې په ګوټ ګوټ کې د باچا خان په نوم یادوي، نن یې قبر ته یوه کتنه کوو. باچا خان بابا د 2008 کال د جنورۍ په 20 د دې پانی نړۍ رخصت شو. د هغه د وصیت په اساس د ننګ او پت دا ستړی هستي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. د باچا خان بابا د قبر شاوخوا زرونه خلک د سولې او د امن پیغام لپاره دلته راځي. باچا خان بابا خپل ژوند د خپل قام لپاره وقف کړی و. د هغه فلسفه چې د عدم تشدد په بنسټ ولاړه وه. نن چې موږ د باچا خان بابا قبر ته راغلي یو، دا موږ ته یادګاني کوي چې د هغه لار تعقیب کول زموږ د ژوند یو برخه ده. د هغه پیغام د امن، یووالي او عدم تشدد چې باید زموږ په زړونو کې ژوندی پاتې شي. د باچا خان بابا فلسفه زموږ د ژوند یو لازمي برخه ده. راځئ چې د هغه عدم تشدد او د امن پیغام خور کړو. الله دې د هغه روح په جنتونو کې په امن وساتي.